یو سړی جناتو بوتلی و نو هغه څو کاله پورې جناتو سره گرفتار و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده. نو واپس چې راغو نو هغه به څه ناشنا خبرې کولې ځکه هغوی سره خو جناتو سره خو ناشنا قصې وې. نو چې چا به بې څه خبره ناشنا واورېده د هغه نوم و خرافه، د هغې کس نوم و خرافه. نو چا به چې بې داسې ناشنا قصه واورېده مړه ته څه خرافات یې. اوس هم خلک کوي که نه چې داسې خبره یې مړه داسې خرافات غروي. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک نه یو ځل تپوس وکړو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایل وی دا حدیث خرافه ده. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی اے عائشہ رضی الله تعالی عنها وی خرافه حدیث څه ته یی؟ وی سیب خو بس د مشرانو نه مو اورېدلي دي. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک ورته وفرمایل وی سیب بس د مشرانو نه مو دا خبره اورېدلې ده چې هغوی به وی دا حدیث خرافه ده، یعنې دا د خرافه خبرې دي. حدیث په عربۍ کې خبرې ته یی. وی بس د مشرانو نه مو داسې اورېدلي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وی نه، وی خرافه د یو سړي نه مه وه او دا پیریانو بوتلی و او څو کاله پورې هغوی سره بند و. نو هغه به چې راغو بیا بې ناشنا خبرې کولې د هغه پیریانو. نو خلکو به وی مړه دا حدیث خرافه ده. د هغې نه دا مشهوره شوه چې دې ته حدیث خرافه یی. او خرافه معنی دا خو د هغه سړي نوم ده. نو کله کله ګورئ جنات انسان ته تکلیف را رسوي. دا ولا خدای پاک جل شانه قوت ورکړی ده چې کله کله جنات اثر کوي په انسان باندې. خو ما درته بیګا ویلو چې داسې نه لکه زموږ پښتنو کې چې کومه مشهوره ده اوس هره ښځه ځان راوغورځوي یې لکه ما باندې پیریانو اثر کړی ده. دا دروغ یی.